دا د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه هغه سیمه ده چې زرګونه نندارچیان د کرکټ د لوبې لیدو ته راټول دي. یو وخت دغه سیمه ناامنه وه، په میاشتو به انسان نه پکښې لیدل کېده، خو د امن برکت دی چې زرګونه ځوانان یعنې زاړه او واړه دلته سره راټول سوي. 15 کاله د مخه په دې میدان کې دغه ځای کې ولسوالۍ کې جنګونه وه، دلته نه لوبه کېدله نه دونه خلک په یوه ځای راټول سوي دي. اوس شکر الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دلې امن دی، سوله راغلې ده، ځوانانو ته ورزش کوي، وضعیت تر پخوا انشاءالله ډېر ښه سوی دی، خلک ډېر خوشحاله دي، دلته راځي ورزش کوي او ځوانان دې خپل ساعت تېروي په هم په بله کوي. زموږ غوښتنه د مسوولینو څخه یا د ورزش د امارت څخه د مرکزي امارت یعنې د ولایت څخه دغه ده چې په ضمن کې موږ ته دلته د ننداري ولسوالۍ د ورزشکارانو دپاره اکاډمي ورته جوړه کړي چې د دوی ستونزې په حل سي، ځکه چې د ننداري ولسوالۍ ځوانانو د ورزش په برخه کې ډېر پرمختګونه کړي دي او دغه د میدان سیستم یې ورته جوړ سي او د اوبو سیستم یې ورته جوړ سي او ډېره توجه باید ورته وسي.